ته یې چې چغې کړې او غواړې د ګلپاڼې تصویر ته یې چې چغې کړې او غواړې د ګلپاڼې تصویر زه یم چې جاړم د زخمي وطن د زاڼې تصویر ته یې چې چغې کړې او غواړې د ګلپاڼې تصویر زه یم چې جاړم د زخمي وطن د زاڼې تصویر او خبر یې هغه انځورګر یې کړو شهید په غره کې خبر یې هغه انځورګر یې کو شهید په غره کې چا چې جوړ کړی و د خپل غره د مماڼې تصویر ګرانو مینهوالو السلام علیکم پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی مینهوالو خپل ادبي بنډار نن د ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب کلي ته راوړی دی چې هلته زموږ ګران ملګری نعیم خان شاکر صاحب ژوند کوي د څه تعارف محتاجه نه دی د پښتانه لیکوال پیج د کوربه دی او ښه ښکلی شعر لیکي ښه زبردست او پروګرامونه هم کوي او ښه شاعران یې د خلکو تر مخې ته کړل نو راځئ چې نعیم خان شاکر صاحب سره ستاسو ملاقات وکړو د هغوی نه خواږه خواږه شعرونه وورو نعیم خان شاکر صاحب پروګرام کې د تارکلي وایي ډیره مننه محمد عمران او د عثمان صاحب هم ډیره مننه کوم چې راغلی دی زموږ تر څنګ یې زموږ کلي ته رالی ډیره زیاته مننه مو کوم او چې څنګه زموږ پروګرامونه خو به د شعرونو غوښتنې نو یو څلور شعر او د هغې نه بعد به راته یو غزل ووایم چې لرې چې د کوره یم مړه بس بې سوره یم لرې چې د کوره یم لرې چې د کوره یم مړه بس بې سوره یم وخت ته زورور نه یم زه ګوره بې زوره وخت ته زورور نه یم زه ګوره بې زوره یم او هر یتیم اواز کوي هر یتیم اواز کوي زه پکې بې موره هر یتیم اواز کوي زه پکې بې موره یم او دا مې د زوی قبر دی ځکه پرې نسکوره یم دا مې د زوی قبر دی ځکه پرې نسکوره یم او غزل به درسره شریک کړمه چې ته چې هر وخت داسې کوې د لیونتوب خبرې ته چې هر وخت داسې کوې د لیونتوب خبرې چېرته خو زده کړه مړه څو د سړیتوب خبرې او ما ویلې هیر به شي خو یار د زړه نه چېرته وځي ما ویلې هیر به شي خو یار د زړه نه چېرته وځي او چا راته یادې کړلې بیا د مینتوب خبرې چې په تنکۍ ژبه مې هر سوې ګناه مې نه وه چې په تنکۍ ژبه مې هر سوې ګناه مې نه وه او کاش چې ټول عمر وې هغه د ماشومتوب خبرې چې په وطن کې مو د امن چغه پورته نه کړو چې په وطن کې مو د امن چغه پورته نه کړو هسې عبث دي د ځوانۍ او زلمیتوب خبرې او خدای الله درکړې د خاني د غریب خیال وساته الله درکړې د خاني د غریب خیال وساته او تا سره خوند نه کوي صیب د بخیلتوب خبرې الله درکړې د خاني د غریب خیال وساته او تا سره خوند نه کوي صیب د بخیلتوب خبرې نعیم شاکر دلته حق ویل ګناه د ګناه نعیم شاکر دلته حق ویل ګناه د ګناه څومره ساده یې تل کوې د سادتوب خبرې ډېره مننه ډېر ښه نعیم خان شاکر صاحب نعیم ډېر وخت شو چې ملګري راووتل او پیجونه چلی که نه نو کم ملګري چې شاعران نه دي هغوی پیج چلی او یا په شعر نه پوهېږي د شعر معیار نه پېژني آیا دغه د پښتو زیان نه دی یاره دا یوه خبره خو به زه وکړمه چې اوس یو سړی پیج جوړ کړي صحیح ده مینه ده د پښتو د خپلو شاعرانو د خپلې ژبې مینه ده خو زما په خیال هغه سړي له دا کول پکار دی چې هغه ته دا پته لګي چې دا سړی ماته دا شعر وایي دا ټیک دی په دې کې څه غلطي شته ردیف پېژني قافیه پېژني په بهر پوهي که داسې سړی پروګرام کوي نو به داسې وي چې هغه ته به پتې شي او یاره ما د دې سړي نه څه ریکارډ کړل دا ټیک دی که نه اوس که یو عام ملګري هغه د دې خبرو نه نه خبر او هغه پیج جوړ کړي او هغه ریکارډ کوي نو هغې کې بیا پښتو ته ځکه زیان رسي که بیا هغه به ګرځي نو ته خو پته نه لګي چې دا سړی کم شو نن سبا خو هر سړی وایي زه شاعر یم که نه او چې کله د هغه شعرونه وګورې نو په هغې کې بلا غلطي په خپل هم اسم نه یو نه شعر ټیک دی نه په څه پوهېږو خو دومره ده چې د استادانو سره کینو مشاعرو له ځینو لږه ډېره هغه اسلام کېږي نو په کار خو دا ده چې ښه پوهې سړي ځکه چې هسې نه چې د پښتو له د ودې ورکولو په ځای مونږ هغې ته زیان رسول شروع کړو په یو ځای کې یو پیج والا راغلی و مونږ یو مشاعره وه په هغې کې ناست یو نو هغه چې کله هغه پروګرام د شروع کولو چل هم وله نه ورته خو چې کله هغه پروګرام شروع کوو نو هغه پکې هغه سټارټ کوي چې تاسو ته حاضر و ناظر یم که نه خبرې وکړې نو لکه زه وایم چې لاول یو سړي له دونه پوهه پکار ده چې یاره
زه به خبرې سم کومه یا دا سړی چې څه وایي چې دا شعر وایي دا غزل وایي دا نظم وایي دی ما ته قصه ووایي اکثر پکې دا ډېر کسان وایي زه به راته یو شعر ووایم نو چې شروع واچي پوره غزل ووایي نو یو شعر ته هغوی غزل وایي که نه نو لکه زه خو وایم چې هغه ملګري دې راشي او دا پروګرامونه دې شروع کړي موږ چاته دا نه وایو چې لکه پیج هغه د هر سړي خپله خوښه ده د هر چا خپل اختیار دی خو په دغه یو خبره چې هغه خلک دې رامخکې شي چې هغې پښتو له پیدا ورکړي پښتو له وده ورکړي دا نه چې لکه بیا زمونږ یو کس راوتی و او بس هغه بیا د پښتو ادب داسې حد ته ورسو چې نن سبا بیا په ښو ښو شاعرانو پسې خلکو خبرې مو کړې تر دې پورې به چې خلکو پوسټونه کړي چې نن سبا چې دا شاعران څومره زیات شوي دي نو دا د بېروزګارۍ وجه ده نو دا خلک په دې نه دي پوهه دا شاعري چې کم دی دا یو قدرتي شی دی دا د خدای پاک د طرفه یو تحفه ده که هر سړی شاعر کېدی شوی نو مونږ فرض که په دنیا کې یو ورځ پښتانه وو نو پکار دی چې دا ټول پښتانه شاعران به که نه خو لکه دا خبرې دا خلک بیا نو دا د دغې وجې کوي چې لکه داسې یو شی داسې معیار دومره پرېوځي بیا به خامخا خلک داسې خبرې کوي نو زه وایم چې پکار ده چې پوهه خلک راشي او هغه خلک راشي چې کوم د پښتو نه خبرې چې د پښتو د املا نه د ټکو نه خبرې چې یاره دا شعر څنګه لیکلی کېږي دې ته ردیف وایي دې ته قافیه وایي دې ته غزل وایي دې ته نظم وایي چې په دې خبرو یو سړی پوهي او هغه بیا ریکارډینګ کوي نو به بیا ښکلي ښکلي پروګرامونه راوړي د خلکو دپاره ډېره مننه محمد عمران ډېره مننه ستاسو د دروند نظر یو زه خوایم چې یو کلام را سره بل شریک شته د سره بلکل او کنه سره یو کلام به درته ووایم دا ملګري بار بار ډېرې غوښتنې کوي نو به تاسو سره هم دلته شریک کړمه چې په ژمي کې ملګرو د باران ډېره مزه وي په ژمي کې ملګرو د باران ډېره مزه وي او چې نه وي یارانه وي د جانان ډېره مزه وي عمر وي هم باران وي اوه رنګه پکې جوړ شي عمر وي هم باران وي اوه رنګه پکې جوړ شي ښکاره د بوډۍ ټال شي په اسمان ډېره مزه وي او چې سپرلی وي مازدیګر وي او وي د ګودر غاړه چې سپرلی وي مازدیګر وي او وي د ګودر غاړه چې ناست وي یو بل څنګ کې مینان ډېره مزه وي او په یو بل چې سرونه ورکوي او پښتانه وي په یو بل چې سرونه ورکوي او پښتانه وي په نن وخت کې چې داسې وي یاران ډېره مزه وي او غزلې وایي سندرې وایي څوک پکې ټپکي غزلې وایي سندرې وایي څوک پکې ټپکي او نعیمه چې راټول وي شاعران ډېره مزه وي ډېره مننه ډېر ښه نعیم خان شاکر صاحب مینوالو تاسو واورېدل د نعیم خان شاکر صاحب ښکلي ښکلي شعرونه او ګټورې خبرې په دغه شعرونو نه اجازت اخلم چې واجب القتل مې ګڼي د محبت په ګناه واجب القتل مې ګڼي د محبت په ګناه له دروغجنې سزا خورم د صداقت په ګناه او د اور لمبو ته یم نیولې د دولت پرشتو د اور لمبو ته یم نیولې د دولت پرشتو په جهنم کې غوپې خورم د غربت په ګناه ډېره مننه د الله په